د ګلګت بلتستان هنزه دره ده چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په نړیوال کچ د خپل قدرتي حسن ښکلا، باغونو، سیندونو، واورین غرونو او د ځانګړي موسم له وجې د سیلانیانو دپاره یو زړه راښکونکې سیمه ده. هر څو چې قدرت دغه سیمې ته ډېر څه بخلي، خو د دې درې ځوانان وایي ډېرې داسې ستونزې دي چې که چېرې حکومت ورته پام وکړي نو د ځوان کول سباوون به روښانه شي. हमारे पास यूथ के लिए तो खान फाउंडेशन जो है वो काफ़ी काम कर रहे हैं सर. دلته آغا خان فاونډیشن د لوبو او بیا تر لسم دولسم پورې د تعلیم په برخه کې یو شمېر پروژې روانې کړې دي، خو زموږ دپاره لویه ستونزه د پوهنتون نشتوالی دی. دلته ځوانان غواړي چې خپلې لوړې زده کړې ترسره کړي، خو یوازینی کوراکورم پوهنتون په ګلګت ښار کې دی او زموږ نه ډېر لرې دی. د هنزه درې د غرونو ترمنځ روان د ریخمو سړک وي او که خواوشا کلی په دغه ځایونو کې د موبایل ټلیفون اسانتیاوي خو نږدې په هر ځای کې موندل کیږي. ولې د هنزه درې اوسیدونکي ځوانان وایي شخصي موبایل شرکتونو لخوا د انټرنیټ اسانتیاوي نه ورکول کیږي چې د دې له وجې د دوی په زده کړو هم ډیر اغیز پریوزي. सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट के हवाले से. तो इंटरनेट जो है که کاروبار وي او که تعلیم، په اوسنی دور کې انټرنیټ د دغه هر څه دپاره ډیر ضروری دی. خو دلته د موبایل شرکتونو دپاره د انټرنیټ اجازه نشته او یوازینی اسکام د لرې خلک انټرنیټ کاروي چې هغه ډیر کمزوری وي او هر چرته کار هم نه کوي. د هنزه درې دننه چې کالوسر او خصوصي توګه په وړي کې سیلګري ډېر زیاته وي چې د دې له وجې د سیلګرۍ سره تړلې کاروبار هم ښه روان وي، خو ځایي اوسیدونکي د حکومت څخه د اوبو، سړکونو او نور پرمختیایي پروژو غوښتنې کوي. د هنزه درې د اوسیدونکو د دغه غوښتنو او ګیلو په اړه د حکومتي دریځ معلومولو په هکله د ډیو ټیم ګلګت ښار کې د اطلاعاتو وزیر فتح الله خان دفتر ته ورسید، نو نوموړي ورته څه داسې ویلي وو. یا د دیوی فتح الله خان اوس د حکومتي څوکۍ څخه لرې کړی شوی. हम गिलगित बल्तिस्तान वाले वो टैक्स बिल्कुल पे करते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं है. دلته خلک ټول ټیکسونه ورکوي، خو یو د آمدن ټیکس دلته نه دی پر ځای. خو زه وایم که د آمدن ټیکس هم پر ځای شي نو بیا هم د دې خلکو آمدن د اسلام آباد د یو سیکټر برابر نه دی. حکومت په خپله منصوبه بندۍ کې د خپل وسیلو تر دغه ټولو ستونزو ته پام دی او غواړي چې د ولس ستونزې راکمې کړي. د ګلګت بلتستان د هنزه ضلع دننه چې نږدې 1.9 خلک اسماعیلي فرقې سره تړون لري او په دغه سیمه کې د آغا خان فاونډیشن لخوا سکولونه، روغتونونه او یو شمیر نورې پروژې هم لیدل کیږي چې ځایي خلک یې ستاینه کوي او دغه پروژې ډېرې ګټورې ګڼي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، هنزه.